نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا اللہ پا شلم نمبر نم دے 20 نمبر یا علیم جل جلالہ یا علیم جل جلالہ من اے دیر پراخ علم والا من اسرا اے دیر پراخ علم والا علماء کرام رضی نم دیر پایدے ذکر کردی علمانی پایدہ پکی دارا پجکم نارنا زنانا ہمیشہ پر دا اللہ پاک دانمو یا علیم ولاڑا پناس بملاس ہر وخوئی گنا یا علیم جل جلالہ نو اللہ تعالی بغتر مخفل معرفت دروازی کلاو کی ورہ اللہ تعالی و دخفل پی جنگلو کی اللہ تعالی ذات و صفات داغت لکی بوردن نش سشد اللہ تعالی نغواری اللہ و اغفید دیر ضرور کئی او حافظہ بی قویشی حافظہ بی سشی قویشی ورہ حافظہ نو سبازم حافظہ بی خرابی دی شکر جکور تا پکیزو ورہ خواہ بل خوشتا نزو دول زمان ذہنونا خراب شوی دی شکر جکور پیشن ورہ خواہ دا سرہ کنا دا نو حافظہ دلتا کی خبر وارو بار بی ذہن کسی نہیں نو حافظہ خپل مضبوطه وی کنه یاداشا نشپا ور ځان سره سوا یا علیم جل جلاله دیم نمبر وای څوک چې دا الله پاک دانوم یا علیم جل جلاله دا وای فرض من نفس یو نیم سل پیری وای سو پیری یو نیم سل پیری فرض منځ کې کنه یو نیم سل پیری یا علیم جل جلاله وای وان دتبا الله تعالی یقین نصیب کی یقین خاون بشی لگا تبلیغ ولاوی کنا ایمان دی یقین خبری وکی یقین به الله تعالی باندې مضبوط شي ها بچا منی په الله باندې یقین به الله باندې دلیو خبره ده ګوره ها نه سبا دې مسلمانان دی یقین په الله مضبوط نه دی ها یقین په الله باندې مضبوط شي درنه نمبر غټه پیدا پکې دارا یسوګ د مانځنه پس سل پیری ویو یا عالم الغیب داله په سره وی یا عالم الغیب یا عالم الغیب صبر سل پیری وی فرض من نفس و اللہ تعالی ولته په خوب کې کوم حالات چې رواني د بیماری یا تکلیف یا خوشحالي ان الله ولته په خوب کې دا خیر خدا باندې به علماء پويږي بیا کنه خوب به یې لگا کوم وخت ار فرض من نفس دی وي یا علیم نا یا عالم الغیب نو کوم حالات چې روان دي الله واغه ته په خوب کې حالات خیر څلورم نمبر خبردارا وسوګي استخاره کول غواړي دا خبره غور سره واري ها استخاره اسانه ده ها لکه سړی یو کاروبار جوړ لکه شروع کړي یو کاروبار دکان شروع کوم یا رشتہ کول غواړي کنه دا رشتہ زماله خله یا خنه ده یا بل لسی دا کاروبار شروع کړي نجمی پشپمنی کوم شپمنی نجمی پشپبا چې کله نجمی د نجمی پشپمنی منځو کی فرض منځو جمع سره دا غینه پس دا سل پیری وی یا عالم یا علیم جل جلاله یا علیم سل پیری وی او دا غینه بعد به دعا ورچ الله کې دې کار زما خیری کنه د دنیا او د آخرت ما دې زما لپاره مقرر کړي اگر زما دې کاروبار کې دې چې دنیا او د آخرت نقصانی الله ما ته بچي مې ویلې په لکه خیر رحمان سملی لیک پاو دس کې ان شاء الله تعالی خوب کې ولا تعالی او خو دا کار وکړو یا مکو ٹھیک ده کنه اگر خوب کې ته نه خینو سحر جلا پاتې یقین دی عمل کی ته معنی یقین زې په کوم خبره یو بس کی کنه نو پس باغی دی عمل باقي به خیر ان شاء الله اگر یقین جوړ نشو نو بلش په بلج مې دیو کی بلج مې دیو کی چې کله یقین خل جوړ شي نو علاوه بیا کار کې ټیک شو کنه اسانه استخاره لغه بعضی کسان و استخاره ډېر ګران نه سونه اسانه استخاره جمیش په منسوت یا علیم سلفی یا علیم جل جلاله بیا دعا